نو نن ډېرو خبرو کې زمونږ د لاسه د خدای په عظیم قهر اخته یې، زمونږ د لاسه. اوس بله ورځ یو خط چا رالیږلی، ما خو نه دی کتلی، خو چا راته وویل، وی چې هغې کې لیکلي دي چې د قبر عذاب نشته. کتاب یې چاپ کړی دی چې د قبر عذاب چې دی دا نشته. دا هم ملا ویلي، کتاب چاپ شوی دی. استغفر الله. دا اوس ملک دی یا دا څه وطن چې تبلیغیان چې دي دا قادیانان دي. پوسټر یې چاپ شوي، تبلیغ والا چې څوک د خدای د دین دعوت چاته ورکوي وایي دا قادیانان دي. دا ستا ملک دی، خدا ستا وطن دی. که تبلیغ والا قادیانان شي او تبلیغ والا هم صحیح خلق نشي، نو بیا د ځمکې په سر اډو صحیح خلق شته نه، د ځمکې په سر اډو مسلمان بیا شته نه. که دغه ډلم خرابه شي بیا د ځمکې په سر اډو صحیح خلق شته نه. دا هم خلق دی، دنیا ورپسې ده. تر دې حده پورې دا قوم ورته ناستی، ملا ورته تقریر کوي چې رونو واورئ، خنزیر چې په کوی کې پریوزي هغه کوی پاکېدی شي، او که تبلیغی په کوی کې پریوتو هغه کوی عمر له نشي پاکې. دا ملا لګیایي، دا قوم ورته ناستی، دا خبرې ورته کوي. دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی؟ نو دې وجې نه عزیزانو عرض مې دا و چې خلک اختر کله دی، اختر کله دی، اختر کله دی، اختر کله دی، اختر کله غوږونه راته خلکو. 2 شپې په قاسم علي خان جومات کې مونږ ورته رونې کړې، یو د 9 شپه یو بیګا شپه، 2 شپې. ګواه نشته چې د جمعې په شپه چا میاشت لیدلې ده. خو څه چل کې ټلیفونونه ډېر دي، خلق تپوسونه ډېر دي. دا سړی نشته چې ما د جمعې په شپه میاشت لیدلې ده. خو زه څه وکړم؟ تاسو ووایئ که نه؟ اوس چغې به وهئ که نه چې مولیانو اختر رستو، مولیانو اختر. مولا ستا لیټۍ وخوره او پالوا دې موړ شه، نو مولا څه وکړي؟ ته یو 2 ګواهان ما ته راوله اوس په دې ټکي په دې جومات کې چې دا ناست دي. 2 کسه راشي دلته په طلاق و قسم در کوم چې د جمعې په شپه ما میاشت لیدلې ده. زه اوس د اتوار د شپې اعلان کوم چې اختر. اوس 2 ګواهان نه و چې چا د جمعې په شپه میاشت. بیا هم کمپیوټر مشین ورپسې پیدا کړو، کمپیوټر مشین هم جومات ته راوړو. بیګا خبره درته دا چا چې د اتوار د ورځې اعلان کړی دی نو دا داسې اعلان کړی دی چې هغه 13 میاشت 30 داسې شو، او د بلې میاشت 30 داسې شو، او 30 داسې شو، 30 داسې شو، 30 باندې د اتوار اعلان کړی. ګواه نشته. یعنې اوس په دې ټکي د جمعې په شپه چا میاشت لیدلي را میدان ته شئ، قسم در کوم او 3 طلاقه در باندې غورځوم چې ما لیدلې د جمعې په شپه. اوس په دې ټکي کمپیوټر مشین هم ورپسې راوړو، په مشین باندې میاشت وښوده چې د جمعې په شپه میاشت په افق کې وه، خو کتل ممکن نه و، لیدی نه شوه. او شهادت خو د لیدو سره تعلق لري، چې لیدلی نه نو بیا به شهادت څنګه کوي سړی؟ بیګام ورپسې دا لوبه هم کړی و چې کمپیوټر مشین هم ورپسې راوړی و. نو لا محاله مجبور شو. بیا د سخاکوټ ټلیفون راغی، نن نه 8 ورځې مخکې د سخاکوټ خبر راغلی و چې هلته میاشت لیدلی شوې وه د سخاکوټ. بیګا سړی راغی چې هلکه څنګه چل دی چې سخاکوټ شهادت کوي بسم الله ده چې ورډزې وو. ویل نه جي، هغه داسې چلو شو چې یو سړي او 2 ښځو لیدلې وه. اوس د سخاکوټ فیصله به داسې کېږي. یو سړي او 2 ښځو لیدلې وه، نو مړی وشو، نو ښځې شهادت ته را برابرې نه شوې، نو د جمعې په ورځ به مانځه نه پس په اجلاس کېږي او دغه داسې ورته وایي بیا به فیصله د سخاکوټ دا فیصله. 5 ورځې وشوې چې د جمعې د شپې میاشت لیدلې وه او تر اوسه د ښځو شهادت نه دی شوی، او مړي کې ښځې شهادت ته برابرې نه شوې، او د جمعې په ورځ نن به مانځه نه پس اجلاس کېږي او بیا به فیصله. وایم الله پاک هم دې واسطه چې په تخته مریخ جاري شي. دا یو د اختر دغه پکې راتېښه شي که نه. دا خو چې کوم ملک ټیټ حکومت ټیټ او وزارت اوقاف بل کار نه او اعلان وشي چې اختر دی یا روژه ده، کړک چاو کو ځوړندې کوي. اوس هر کلی قاضي دی، هر کلی مفتی دی، هر ملا مفتی دی، هر ملا قاضي دی. څه پکې د کابل راغلي دي کومک دی او ټومک دی او کومک دی او ټومک دی او لوډ سپیکر ته
خله ورسوړي کړي او ته مکته مالغه وخت کې د کومک او ټوکمک نه کولې نه کولو چې د ظاهر شاه بادشاہي و په کابل کې چاکړت کوله شو کړت اوس چې ازادي شو صاحب دوی له موقع ملاو شو کومک دې او ټومک دې او کومک دې نو دې وجنا الله دې پرده ساتي خو ټول ګند په مونږ کې دی ټول ګند نو دې وجنا د پیر د ورځې د عدم شهادت په ورځ وجه باندې چې ثبوت او شهادت نو نو مجبورن هم اعلان د پیر د ورځې د اختر کړی دی چې د پیر په ورځ به اختر ټیک شو چا چې د اتوار د ورځې اعلان کړی دی هغې سره د شهادت هیڅ ثبوت نشته اسم دا همغه اعلان دی کم خیال کړی چې 13 وړوکي اختر کې اعلان د اخترو کو بیا په اسمان کې میاشت نه وه کړی که نه کړی اعلان یې وکړو چې اختر دی مونږ نه کو سبا شپې له خو د 2 شپو میاشت وکنه او اسمان خشي نو په اسمان کې میاشت نه وه په هغه حساب یې دا اختر هم کړ نو دې وجه نه عزیزانو مچا سره باسونه کوئ مه جګړې کوئ مه کیسې کوئ دا سم ملک دی او څه به اختري او څه به دغه خو یو ورځ به تېره به شي نو د پیر په ورځ به انشاءالله اختري نو عزیزانو سوچ وکئ خدای ته رجوع شئ خدای او دعا وکئ په اخلاص یا الله د خپل حبیب په خاطر خدای د جناب محمد رسول الله په دا موجوده مشران د پاکستان چې دی په هر حیثیت چې دی یا الله د چرګو مرض ورته راولي او خدای عزیزانو بعض خلق کافی زمانه نه قربانای کوي او تر اوسه پورې دوی د قربانای په مسلو باندې پوه نشو کله به څوک دا تپوس کوي چې په 2 کاسه کېږي که نه کېږي کله به څوک دا تپوس کوي چې په 6 کاسه کېږي که نه کېږي عزیزانو دا خبره واورئ چې کوم شی چې اسلام د چا په ذمه باندې واجب یا فرض کړی دی د هغه شي علم چې دی هغه هم په سړي باندې فرض دی مثلا مونځ فرض دی اوس د مانځه چې څومره ضروري مسائل دي دا ټول په هر یو سړي باندې زده کول فرض دی او دس د مونځ د پاره فرض دی دا او دس چې څومره ضروري مسائل دي هغه په سړي زده کول فرض دی روجه فرض ده ضروریات د روجي چې دي هغه په هر یو مسلمان باندې چې روجه په فرض ده نو ضروریات د روجې په زده کول هم فرض حج فرض ده ضروریات د حج زده کول چې دي دا په فرض زکات فرض ده ضروریات د زکات چې دي دا په هر یو سړي باندې زده کول فرض اوس قرباني چې ده دا واجب ده نو ضروریات د قربانۍ چې دي دا په هر یو سړي باندې زده کول دا واجب دي بیا په څنګه څاروي قرباني کیږي دا به تا پېژندلي د پوښتنې ضرورت به نه سړی به رامنډه کې چاله ګډوری مې ګوټ شو قرباني پې کېږي که نه کېږي غویه مې ګوټ شو قرباني پې کېږي که نه کېږي دا اوس 100 ورځې وشوی چې زما مازغه خلک وخوړه په خبره نه پوهېږي بلکل یو خو مې پرون یو پړک هم واړ ته د سړي زوی که په خبره پوهېږي که نه پوهېږي څه کار کوې مال ویل دکان مې دی مال د دکان ټول ضروریات تا زده کړي دي که نه دي ویله او زده کړي خو مې دي نو مال څه په توپه لګېدلی وی چې دا د قربانۍ دې هم زده کړی وی چې ګډوری مې ګوډ شو چې بیا پې قرباني کېږي که نه کېږي نو لږ غوندې عزیزانو خدای ته ګورئ کم از کم دی دین سره لږه غوندې دلچسپي خو په کار ده که اوس هر خبره به مولا تعالی په داخله کې در منډي هر خبره به مولا تعالی په داخله کې اوس مولیان هم 15 کروڑه مذهب شو پکې اوس د سودان یو مولا فتوا ورکړی دی چې قرباني ویلې په حج کې واجب ده په نور عام خلکو باندې واجب نه ده چرته به د مصر علما پکې فتوی ورکړي چې ګیره دومره پکار ده او دومره نه ده چرته به صحیح او چرته به لوی غم سار یو سړی راغی وی چې زمونږ امام وایي چې اللهم اغفر لحینا و میتنا د جنازې په منځ کې چې سړی آخر کې دا کومه دعا وایي وی چې دغه زمونږ امام وایي چې دغه نه دی وایي او درود شریف دی وایي پکې او څه چل کې اوس دې لپاره خو داسې پکارو که نه چې زه د ملک حکمران وی بیا به ما تا ته ویلي وی چې اوس ته څنګه وی چې درود شریف دی وایي یو مې زوړندولو سر لاندې او خپې پات ما نه سوکړت وکړي نو ما ته وایه چې ته د سړي زوی اوس په بېغیرته ملک کې پیدا یو په بېغیرته نظام دی او بېغیرته حکومت دی
کنه جی او د ښځې به څه حکومتي ښځه خو په دغه خپویږي چې روټۍ پخوي د بچو مچو غل پاکوي را پاکوي. اوس مونږه ښځه په ځان مسلط کړې ده، مولیان یې خسیان کړه، پیران یې خسیان کړه، دعا ورته کوي چې یا الله دغه جنۍ ډېره ښه لرې، که سړي دي ته لاندې بس د ښځې لاندې چې ناست دي خو هم دي ګړاګانې که نو ملک داسې دی عجیبه چې څوک څه وایي پوښتنې کولو والا څوک نشته، څوک چې څه وایي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې لغوندې په خپله هم څه خواري کوئ چې کم از کم څه ضروریات د دین تاسو ته په خپله معلومي. د هرې خبرې به ته پوښتنه کوې، د هرې خبرې به ته پوښتنه ګډوری دی ګډ شو، غوایی دی ګډ شو، میخه ده ګډه شوه، قرباني پې کېږي. خو چې داسې ګډه نه وي چې په ځای پرته وي، چې داسې ګډه وي چې تر قربانۍ حلالېدو ځایه پورې په خپله تللی شي، قرباني پې زخم پکې جوړ شو یا ډغری وواله ښکر مرې مات شو، څو پورې چې زخم یا ښکر لاندې غوښې ته نقصان نه وي رسېدلی هم پې قرباني کېږي. اوس هغه کار مه کوئ چې هر چا نه پوښتنه کوئ چې جي دا زخمی شو، سرمنې خرابه شوه، هر یو ته چې ورشې نه کېږي پې. نو یو ته ما پروسه کالې وې مال ولې پې نه کېږي؟ ویلې سرمنې خرابه شوه بیا ما نه سوکلي نه پرېږده چې بل والي. نو اوس په دې غضب هم دنیا مونږ هم څه اخته کړې ده او څه په خپله پې اخته. زه خو یم چې هر کار په خپله کوه چې اډو ضرورت دی چا ته د پوښتنې پېښ نه شي. زه درته ایماني وایم هغه ورځ دلته یو کلی دی پکې سلانجه غوندې ده، ما ورته ویل اسان کار دی، ملا ته د دوو څیزونو ضرورت دی، یو نکاح یو د مړي جنازه، بل څه ضرورت ستاسو ورته شته ورته هېڅ نشته. یو نکاح یو د مړي جنازه. نکاح چل درته زه ښیمه مولا نه به دې ضرورت کټ شي، د مړي جنازې چل درته زه ښیمه مولا نه به دې ضرورت کټ شي. دا چل ورسره وکړئ ته وګوره چې دی په خپله ټیکېږي که نه کېږي. وی چې څنګه؟ مال جنازه عبارت دی د څلورو تکبیرونو نه، څلورو تکبیرو ته جنازه وایي. هر مسلمان مخکې کېدی شي او د مړي جنازه کولی شي، هر یو مسلمان، که پټکی په سر نه وي، که ګیری نه وي، که ښکرې په سر کې شوی، که لکۍ شوي، خو چې مسلمان وي دې مخکې شي او څلور پنځه کسه دې ورپسې ودرېږي او زړه کې دې قصد وکړي چې د دې مړي جنازه کومه. څلور ځله دې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله، د مړي جنازه وشوه. ما په خبره پوهېږئ؟ تاسو به اریان دریان ولاړ یې، مړی پروت دی وګوره که نه مولا نشته چې جنازه وکړي، نو ته په ګرنیټ لګېدلی، مخکې شه مخکې شئ. او دغه جنازه ده. نکاح شو، د جنۍ پلار کېنوئ، د جنۍ پلار او هلک کېنوئ او دوه کسان سړي کېنوئ او د جنۍ پلار به وایي چې دا لور ما سره د دومره مهره دې هلک ته ورکړه، هلک ته به وایي تا قبوله کړه، وایي به ما قبوله کړه، بس مبارک شه نکاح وشو.